بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمن دوستانو السلام علیکم. په دې هیله چې روغ او جوړ اوسئ. تېره ورځ موږ او ستاسې درس مایکروسافټ اکسل پروګرام کې موږ انزرټ خلاص کړ. نن به په پیج لیوټ باندې خبرې وکړو. پیج لیوټ ډېر مهم د موږ تاسو ته، ځکه چې کله هم موږ تاسو په اکسل کې څه لیکنې کوو د هغې پرنټ پورې ټولې مسلې هم دغه پیج سیټ اپ کې دي. نو وری به شو پیج لیوټ ټیب ته، او هغې وروسته به په پیج سیټ اپ دپاره لومړی موږ یو مثال جوړ کړو. ایټم به ولیکو همدا ډول، یا اول به سیریل نمبر ولیکو. سیریل نمبر همدا ډول بیا به ایټم ولیکو او پرایس به ورته ولیکو، او همدا ډول ډسکاونټ به ورته ولیکو، یا لنډ به ولیکو ډسکاونټ، او بل هم ورته لیکو چې یونټس، او بیا به ورته ټوټل ولیکو. یونټس ډیټ به هم ورته واچو او بیا به ورته ټوټل ولیکو. ګورئ زه راځم دلته یو سیریل نمبر فرض که 1 2 دا به ورته ډریګ کړو تر دې ځایه، او بیا به ورته یو څو ایټمس ولیکو. فرض که ماوس به ورته ولیکو، ایل سی ډي به ورته ولیکو، کیبورډ به ورته ولیکو، همدا ډول هارډ ډسک به ورته ولیکو، او سکرین به ورته ولیکو، همدا ډول بیا به ورته ماوس ولیکو، او بل به هم ورته ولیکو ایل سی ډي، او همدا ډول پی سی به ورته ولیکو، او بل هم ورته لیکو کیبورډ، او بیا هم ورته لیکو سکرین. فرض که دا ایټمس دي موږ سره، او دلته بیا قیمتونه ورته ولیکو 1200 4000، همدا ډول کیبورډ به ورته ولیکو 400، او هارډ ډسک به ورته ولیکو 3000 4000، فرض که دغه موږ ولیکو همدا ډول راځو ډسکاونټ فرض که 200 به ټولو ته اپلای کو. دا به له دې ځایه ونیسو، لاندې به یې ډریګ کو. یونټس به ورته ولیکو فرض که 2، او همدا ډول 15، او مختلف یونټس به ورته ولیکو. د یونټسو تاریخ به ورته په سیمی کولن باندې نننی تاریخ واچو، او بیا به یې له دې ځایه ونیسو ډریګ به یې کو، او لږ به یې لوی کو تر څو همدا ډول دلته به راشو ایکول به ورته ولیکو. فرض که پریس ملټیپلای یونټس، او بیا به منفي کو ترې نه ډسکاونټ، او انټر به پریس کو. له دې څخه وروسته به دا ونیسو، دا به هم له دې ځایه ډریګ کو. اوس به دا ټول سلیکټ کو، ټول به سلیکټ کو له دې ځایه، او بیا به هوم ته راشو، او په هوم کې به دې ته ورکړو یو بارډر. دا به بیا هم انتخاب کو، او بولډ به کو، او همدا ډول دا به سنټر ته کو. دغه لاندې ډیټا به هم انتخاب کو، دا به هم سنټر او میډل ته کو. وروسته به د دې څخه یو کاپي واخلو، کنټرول سی. لومړی خو به داسې کار وکړو چې د دې یو پرنټ پریویو اوس ګورو چې دا په څه شکل موږ سره پرنټ کیږي. ګورئ دا اوس په دې شکل موږ سره پرنټ کیږي. دې پلو ځای ډېر تش دی، او دې پلو لږ، یعنې منظم نه دی. نو تاسې به راشئ، لومړی به ورته دا کالمونه لږ لوی کړمه. دغه لاین چې اچول شوی د دې څخه هدف دا دی چې زموږ او ستاسې پیج تر دې ځایه دی. نو دا به ورته لږ لوی کو، همدا ډول دا به ورته لږ لوی کو، لږ به نور هم لوی کو، چې تر څو هغه لاین ته ورسېږي او موږ پې پوه شو. اوس لاین ته ورسېده. اوس بیا هم راځو پرنټ پریویو ګورو. ګورئ پرنټ پریویو کې اوس هم لا ستونزه دا لري. ستونزه پکې دا ده دې پلو چې دی مارجن ډېر زیات خالي ده، او دې پلو لږ خالي ده. نو داسې کار به وکړو، دا به ټول موږ سلیکټ کړو. چې کله مو سلیکټ رایټ کنټرول سی سره به د دې کاپي واخلو، دا به لاندې کنټرول وي کړو.
او همدا ډول بیا به هم ریشو او دلته به هم کنټرول وی کو او همدا ډول بیا به هم ریشو لاندې دلته به هم کنټرول وی کو او بیا به هم لاندې ریشو فرض کم دغه زی پورې زمنګ پیج ګوري تر دې زی پورې ده یو کنټرول سی او کنټرول وی دلته به هم پیسټ کو ګوري اوس راځو بیا پرینټ پریویو ګورو کله هم چې پرینټ پریویو ګورو زمنګ لیکنه د تر دې ځای خو زمنګ لیکنه شته خو دا دوم پیج کې هم موږ لیکنه لرو ګوري اوسو روغان او کالمونه لاندې هم راغلي او بل ستونزه پکې دا ده چې رائټ طرف ته ډیر خالی ده موږ برې شو فرض کړه دغه موږ سره په ایکسل کې ډیټا شو لومړی برې شو ګوري دلته اورینټیشن ده دا لینډسکیپ غواړي که پورټریټ غواړي ګوري ما لینډسکیپ انتخاب کو اوس پرینټ پریویو تر اعظم اوس موږ سره ورقه لینډسکیپ شو د پلو بیخي ډیر خالی شو دی پلو کم یعنی پورټریټ نه لینډسکیپ ته واوخته نه یاره همغه پورټریټ صحیح دی پورټریټ انتخابوم ورته اوس راځم ګورم ګوري موږ سره اوس پورټریټ شو دومره خبره هم دلته موږ سره د مارجنز دي اوس ګوري دغه لکه څنګه چې موږ په ورډ کې ویلی او دا نارمل مارجن 0.15 ټاپ طرف ته به تش ځای 0.1 او همدا ډول 0.15 باټم رایټ لیفت اوس زه دا نیرو مارجن انتخابوم همدغه حالت نیرو مارجن ده که چېرته زه ورته وایډ مارجن انتخاب کړم اوس څه وشو ګوري اوس پرینټ پریویو ته تاسې راشئ وګورئ ډیټ موږ سره دلته راغی صحیح ده خو ولې دلته موږ د ډیټ څخه ټوټل موږ سره رانغی ځکه دا موږ ویډ ورته انتخاب که خیال مې ګوري دلته د الاین اوس دلته راغی که چې دلته راغی هدف دا دی چې د اول پیج نه ستا اول پیج تر دې ځای دی او دې نه دې پلو دا کوم کالم چې دی دا په پرنټ کې نه راځي نه یاره زه ورته وایم دا هم باید پرنټ کې راشي دا خو مهم ده نو ته بیرته راشې مارجنز ته نیرو انتخاب کړه ګوره دا ټوټل هم داخل شو اوس پرنټ پریویو ته راشې وګوره ټوټل هم درته راغلی یاره زه ورته وایم نارمل مارجن مې په کار نه دی وایډ مارجن مې په کار نه دی نیرو مارجن مې په کار دی چې کله نیرو مارجن زه وهم ګورې دغه خط دلته راغی اوس کولی شو چې یو کالم بل هم پکې واچو فرض که ګرینډ ټوټل ورته اچو او یو څه ویلیو به پکې ولیکو او له هغې وروسته به دا راشو سلیکټ کو تر دې ځایه او بیا به هم ته راشو او آل بارډرز به ورته ورکو لکه مخکې چې دی دا به ورته ور ډریګ کړو لاندې پورې تر دې ځایه موږ ډریګ کړ اوس راځو پرینټ پریویو ګورو ګورئ په نیرو مارجن کې دغه مارجن کې تش ځای بیخي کم شو او مخکې چې ټوټل هم پکې نه ځای دی اوس ټوټل هم ورته په دې سایز کې ځای شو او ګرین ټوټل هم ځای شو نو زه بیرته پیج لیوټ ته راځم مارجن ورته انتخابوم نو دا درې مارجنې دي هر یو چې ستاسې خوښه یې تاسې خپل ډیټا ته لیدلی که چېرته ستاسې ډیټا زیات و یوه پیج کې نه ځایېده نو تاسې کولی شئ چې دغه مارجنز نه استفاده وکړئ او خپل ډیر کالمونه په یوه ورقه کې ځای کړئ نو او که چېرته تاسې سره ډیټا کم و غوښتم چې په یو ورقه کې ځای کړئ بیا ویډ مارجن ورته انتخاب کړئ که چېرته دغه مارجنز تاسې خوښ نه شو زه به راشم اول یو پرینټ پریویو واخلم ګورئ دغه زما ورقه چې پرینټ کېږي اوس هم صحیح نه ده ځکه رایټ طرف ته ځای تش زیات پاتې او دغه طرف ته ځای لږ پاتې لیفت طرف ته او ټاپ او باټم داسې کار وکړه موږ به راشو مارجنز ته او له هغې څخه وروسته کیسټو مارجن ته راځو په کیسټو مارجن کې زه ورته انتخابوم چې سنټر آن پیج هاریزنټلی دا ورته اوکې کوم چیک ورته آن کوم او بیا اوکې کوم اوس پرینټ پریویو ګورو چې اوس څه خبره شوي ګورو اوس مکمل زمنګ ورقه منظم شو یعنی رایټ طرف ته چې څومره ځای تشو هغه هم اوس موږ سره تقریبا د سره مساوي شو خو یاره زه وایم چې دغه زما لیکل خو دوه ورقې دي دا څو روګانې لاندې راغلي او کالمونه
دغه ډیټا هم غواړم چې همدغه یو ورقه کې ځای کړم. نو رای به شو مارجنز ته اول به نارمل کې چک کو، چې کله نارمل کې چک کوم نو زه چې راځم ګورم دلته ټوټل راځي ګرین ټوټل ته نه ورکیږي. نو بیا هم مارجنز ته راځو نیر ورته انتخابوم او دغه پرینټ پریویو کوم ګوري اوس هم هغه دوه ورقې دي. نو اوس بس چل کو چې دا اوس په یو ورقه کې دا ټول ډیټا زمنګ ځای شي. تاسو به د کارو کې دغه کیسټو مارجنز ته برای شي. زه ورته وایم دغه ټاپ طرف ته چې دی ټاپ طرف ته دغه اندازه ورته کموم. فرض که دا ورته زه 0.5 انتخابوم او باټم هم ورته انتخابوم. فرض که 0.5 شو کې کوم. اوس راځم پرینټ پریویو ګورم. ګوري اوس هغه زمونږه ډیټا چې مخکې په دوه ورقو کې اوس یو ورقه کې ځای شو. هغه ډیټا موږ په یو ورقه کې ځای کړ. موږ د مارجنز نه استفاده وکړو، نارمل مارجن، وایډ مارجن، نیرو مارجن. په هغې کې موږ سره یو ورقه کې برابر نشو. خو بیا موږ کیسټو مارجن ته راغلو، دغه ټاپ طرف ته مارجن مو ورته کم که او لاندې طرف ته هم ورته کم که. په دې شکل موږ خپل دغه پیج ډیزاین کو، یو تنظیم وکړو، یو ورقه کې مو ځای که. همدا ډول که دغه څه ستاسې په کار نه وي تاسې کولی شئ راشئ بیا هم کیسټو مارجن ته او دلته ورته فرض که سایزونه کولی شي زیات او کم کوي. زه ورته باټم هم یو انتخابوم او ټاپ هم یو انتخابوم. یعنی باټم طرف ته هم 1 انچ باید خالی شي او ټاپ طرف ته هم. او اوس یې اوکې کوم. اوس چې پرینټ پریویو ته راځم ګوري خبره به اوس بیا دوه ورقو ته تللی. ګوري دا زمونږ اوله ورقه شوه او دا هم زمونږ دومه ورقه شوه. بیا هم مارجنز ته راځو. په مارجنز کې کیسټو مارجن ته راځو. که تاسې غواړئ هیډر او فوټر دې ته ورکړئ نو هیډر او فوټر هم موږ تاسې ورډ کې ویلي وو هماغه خبره ده. دا هیډر ده دا فوټر ده، کولی شي چې ورته هیډر او فوټر ته هم اندازې وټاکئ. نو اوس به راشو موږ پرینټ پریویو ته او دا زموږ سره لومړی ورقه ده او دا هیډینګ لري یا ټایټل یې دلته ښکاري په دې یو رو کې. خو کله هم چې موږ دویمې رو ته راځو دلته دا نشته. موږ غواړو چې هغه دوم او دریم او څلورم او پنځمه ورقه کې ټولو کې باید تکرار شي. یعنی دا باید ټولو کې تکرار شي. موږ سره دا به ورته سلیکټ کړم، یو رنګ به ورته ورکړم چې تاسو ته صحیح ښکاره شي. لکه دا موږ سره ټایټل دی که نه، دا هیډینګ باید ټولو کې تکرار شي، هره ورقه کې باید دا اوسیږي. نو دا کار هم پیج لیوټ او پیج سیټ اپ له لارې تاسې کولی شئ. تاسې راشئ فرض کړه همدغه کیسټو مارجنز ته راشئ او له دې څخه وروسته تاسې راشئ شیټ ورته انتخاب کړئ. چې کله مو شیټ ورته انتخاب کړه له دې څخه وروسته روز ټو ریپیټ اټ ټاپ دا ورته انتخاب کړئ او راشئ. چې کله مو دا ورته انتخاب کړئ انټر یې کړئ او بیا یې هم اوکې کړئ. اوس راځو پرینټ پریویو ته او کله هم چې پرینټ پریویو ته راغلو دا لومړی ورقه ده. ګورئ زمونږ هغه عنوانونه ټول پکې شته. دومه ورقه کې هم راغلی ده. نو دا موږ سره و د مارجنز پورې مربوط خبرې او د اورینټیشن. اوس راځو پیج سایز ته. اوس خو دغه موږ سره انتخاب لیټر دی. زه ورته وایم چې نه داسې کار وکړه I4 به ورته انتخاب کو. چې I4 ورته انتخاب کوم او پرینټ پریویو ته راشم ګورم چې په I4 ورقه کې څه رقم پرینټ کیږي. نو I4 ورقه کې پرینټ منګو تاسو ته دغسې وځي. که چېرته ورته راشم او دلته ورته سایز انتخاب کوم چې I3 خو لویې ورقې دي. اوس پرینټ پریویو ګورو چې څه وضعیت کې ده. ګورئ موږ ته په I3 ورقه کې دا زمونږ ډیټا دغسې پرینټ کیږي. I3 ورقه ډېر لویه ورقه ده. نو هدف دلته دا دی چې تاسې کولی شئ چې پیج ورته انتخاب کړئ. لیټر کې غواړئ پرینټ شي I4 I3 زه به ورته لیټر انتخاب کړم. فرض که دا ډیټا شو چې زه کله پرینټ پریویو ته راځم دا ګورئ ټول ما سره پرینټ کیږي. خو یاره دا ټول زما په کار نه دی چې پرینټ شي. زه غواړم دا یوازې دغه اندازه ځای ځان ته پرینټ کړم. نو تاسې داسې کار وکړئ پرینټ ایریا ته راشئ او سیټ پرینټ ایریا دا ورته آن کړئ. اوس راشئ تاسې سره همدغه سلیکشن به پرینټ کیږي او بس ګورئ یوازې سلیکشن کوم ځای چې موږ سلیکټ کړی او انتخاب کړی و هماغه موږ ته پرینټ کیږي او
نورو سره به کار نه وي. خو زه ورته وایم نه یاره ټول زما په کار دی چې ټول پرنټ شي. نو تاسې به بیرته راشئ د کلیر پرنټ ایریا به کوئ چې پرنټ ایریا ختم شي او بیا به پرنټ پریویو ته راشئ ګورئ اوس به ټول تاسې سره پرنټ کېږي. بله خبره هم دلته د بیکګراوند ده. ګورئ تاسې کولی شئ دغه خپل مایکروسافټ اکسل پروګرام بیکګراوند هم تغییر کړي. ګورئ دا عکس ما ورته انتخاب کړ بیکګراوند لاندې هم دغه عکس راغی. ډیلیټ بیکګراوند به بیرته تاسې ته ډیلیټ شي. بله خبره هم موږ سره په پیج سیټ اپ کې د هیډر ده. ګورئ هیډر ته تاسې راشئ. اوس هیډر دلته نن ده. زه ورته وایم هیډر ورکړه خو هیډر کې څه شی ولیکي؟ پیج 1 ولیکي، پیج 1 آف 1 ولیکي، شیټ 1 ولیکي، تاریخ او پیج ورته ولیکي. څه ډول درته ولیکي؟ زه ورته وایم پیج دې راته ولیکل شي په هیډر کې. او همدا ډول فوټر کې څه غواړئ؟ فوټر کې هم راته پیج ولیکل شي. اوکې به کړم. اوس راشئ تاسې پرنټ پریویو وګورئ. موږ سره هیډر او فوټر کې دواړو کې څه دی؟ پیج 1 لیکل شوی ده. نو زه بیرته راځم پیج سیټ اپ ته او په پیج سیټ اپ کې هیډر ته راځم. ورته وایم یاره دا هیډر مې خوښ نه شو. د هغې په ځای چې دی زما نوم ولیکه، پیج او تاریخ دا شیونه ولیکه. او فوټر کې هم همدغه شی ولیکه. اوکې کوم یې. او اوس به راشو پرنټ پریویو ته. ګورئ هیډر کې اوس څه ولیکل شو؟ یو خواته ممتاز، بیا پیج 1 او بیا تاریخ. فوټر کې هم همدا ولیکل شو. نو زه بیرته راځم پیج سیټ اپ ته او بیا هیډر او فوټر ته راځم. زه ورته وایم دغه کم یو چې تا انتخاب کړی دا یو هم زموږ خوښ نه شو. داسې کار به وکړې دا به نن کو ورته او کسټم هیډر به ورته ولیکو. زه ورته وایم چې لیفټ سیکشن کې راته ولیکه فرض که پیج نمبر 1. سنټر کې راته ولیکه فرض که ډیټ تاریخ به تاسې ورته واچوئ. او رایټ طرف ته هم ورته ولیکه چې آتور. او دا به ورته اوکې کو او بیا به ورته اوکې کو او بیا به راشو پرنټ پریویو ته. ګورئ کوم شی چې ما لیکلی و هغه په کسټم شکل باندې دلته ولیکل شو. لکه تاسې کولی شئ چې پیج سیټ اپ ته راشئ او له دې ځایه څخه هیډر او فوټر کې په خپله خوښه باندې کسټم هیډر جوړ کړئ او کسټم فوټر جوړ کړئ او ډیفرنٹ آډ ان ایون پیج او دا مسایل خو موږ مخکې ویلي وو. نو دا موږ سره وو د پیج سیټ اپ لومړی درس. سبا انشاءالله په دې باقي نورو برخو باندې هم خبرې کوو. د نن دپاره همدغه عمره درس بس دی. په پیج سیټ اپ کې موږ او تاسې کولی شو چې خپل پیج منظم کو. کله هم چې موږ سره ډیټا ډیر زیات اوسیږي هغه ډیټا او غواړو چې هغه ډیټا موږ پرنټ کو. نو د پرنټ کولو دپاره تاسې به داسې نه کوئ چې ډیټا ولیکئ او مستقیما پرنټ ته لاړ شئ او پرنټ یې کوئ. تاسې به حتما پیج سیټ اپ ته راځئ، د هغې هیډر به جوړوئ، د هغې فوټر به جوړوئ، مارجنز به جوړوئ، همدا ډول سنټر ته کوئ به او ښه کله چې پرنټ پریویو کې به یې ګورئ چې ښه صحیح منظم هم جوړ کړه، هغې وروسته بیا ورته پرنټ ورکوئ. نو نن ورځ درس همدغومره بس ده چې څه ډول کولی شو هیډر ورکو، څه ډول کولی شو فوټر ورکو په اکسل کې. همدا ډول که چېرته موږ لیکنه کړې وي او یو کالم د ورقې نه د باندې پاتې هغه څنګه داخل کو، همدا ډول ډیره ډیټا څنګه په یوه ورقه کې ځای کو یا لږه ډیټا څنګه په پوره ورقه کې ځای کو. نو دا ټول مسایل چې دی په پیج سیټ اپ پورې تړلي دي او پیج سیټ اپ کې موږ تاسو کولی شو چې دغه د خپل پیج اجسټمنټ وکړو. نو دا زموږ د پیج سیټ اپ لومړی درس و. یوه ورځ نور هم پیج سیټ اپ کې درس وایو، ځینې نورې خبرې دي انشاءالله په راتلونکي درس کې به هغه باندې هم خبرې وکړو.